خوږو او درنو اورېدونکو، تاسې را سره تېره ورځ د سپوږمۍ خور ناول دویمه برخه واورېده چې تر دې ځایه مو راورسوله. نړۍ راباندې تنګېدله، وخت سره په جنګ و. د وخت ګریوان مې شکوه، ځکه چې وخت مې شینکۍ رانه بېله کړې وه. تر کوره په نمجنو سترګو راغلم، هېڅ څه مې په سترګو نه برېښېدل. څېرې مې خپل اصلیت له لاسه ورکړی و. په غلو سترګو مې اوښکې لارې جوړې کړې وې. په ټکنده غرمه خوب را باندې غلبه وکړه. ځان مې د کوټې په یو کونج کې وغورځاوه او په یو ناپېژانده خوب مې ځان ورک کړ. تېره برخه تر همدې ځای وه. نوې برخې ته مو د سید حبیب سادات هرکلی کوو. د چڼچڼو په ماښامي سندرو له بې وخته خوب راویښ شو. د درېدلو توان مې وجود بایللی و. دردونو مې بدن کې لارې ویستلې. تر نامعلوم وخته ویښ پاتې شو. بیا په ځان نه وم پوه شوی چې سهار شوی و. د مېلمستون دروازه وټکېده. د یاد غږ مې تر غوږ شو. ورته ومې ویل راځه، دننه یوازې یم. یاد هم راغی او د بالښت په خوا کې مې ودرېد. کمپله یې راڅخه لرې کړه او زما په ځورولو یې پیل وکړ. سمې لکه د شربلو غړکه سره وښورولم. وجود مې هغه پخوانی زور او شور له لاسه ورکړی و. یاد راته وویل واکه نن کې لګۍ ته د یو ملګري کره خټکي خوړلو لپاره ځو. دا چې زما زړه لکه د کندهار انار په چاود راغلی و. غوره مې وبلله چې لږ مې زړه ته ارامتیا ور وبک. زه یاد او نجیب چې ټولګیوال وو، د نجیب په فلډر موټر کې مو د کلګۍ پر لور حرکت وکړ. په ټوله لار نه وم پوه شوی. د شینکۍ جادوګر سترګې مې سترګو ته کېدې. ساړه ساړه سویلي مې له خولې وتل. د کلګۍ ملګري مو هم زموږ د ښه راغلاس لپاره مخې ته په یو موټر کې راوتلی و. له جوړ په خیر وروسته هغوی د مېلمستون پر لور بوت. شین مغزې خټکی چې د بغلان ډېر خواږه خټکي دي، هغه یې راوړی. خو زما د خټکي یو قاش هم له ستونې نه تېرېد. وس راته بېغور راکوه چې شینکۍ دې څه کړه، شینکۍ دې لکه چې هېره کړه. شاته په بالښت مې تکیه وکړه. په مخ مې د خولو قطارونه رامات شو. یاد مې د وجود په هر درد پوهېده. د ډوډۍ له خوړلو وروسته مو سیند غاړې ته د تللو تکل وکړ. کوم ځای کې چې د خټکیو بوټي وو. موسم ډېر ښکلی و. کلیوالو ماشومانو د شولو له وږو مرغۍ شړلې او ځای ځای ځانونو لپاره د څانګو جونګړې جوړې کړې وې. له سیند دې خوا او هغې خوا ځمکو له ځانه د شولو د وږو ژیړ څادر تاو کړی و. یو څه مزل وروسته د خټکیو پټیو ته ورسېدل. په بوټو کې له پاڼو خټکي زیات. هر یو خټکی له بوټو رابېل کړ او د سیند غاړه اوبو کې وټکوه. یا چې خپل خټکی خوړه په پوټي کې به یې زه ویشتل. یا ته مې مخکې ویلي وو چې ملګرو ته به زما په اړه څه نه وایي. که چیرې هغوی زما په خفګان پوه شول نو بیا ښه خبره نه ده. خو یاد همداسې په ارامه نه پرېښودم. کله کله به یوه ګونګسه زما تر غوږو راورسوله. لمر هم د غره په اوږو ځان بندوه. د اوبو په څپو یې رنګینه منظره جوړه کړې وه. د سیند په نرۍ لاکتي غاړه طبي شنو منجانو او لوښو له خپله سره بډکال هوا ته ډالې کول. یا ته مې وویل یارو نور به ځلو خیره چې ایله تر ماښامه کور ته ورسېږو. لاره هم لږه نه ده. ورو مو د کمره سر ته ځان ورسوه. کلي ته ورسېدو. کلګۍ ملګرو نن شپه زموږ د ایسارېدلو زیاته هڅه وکړه. دا چې وخت لږ او مزل ډېر و، هغوی سره مو مخه وکړه. ماښام تیر کور ته ورسېدو. یاد او نور ملګرو ته مې وویل راځئ نن شپه له ما سره ایثار شي. زما په خبرو یې غوږ ونه ګروه او یوازې د خپل مېلمستون مخې ته ښکته کړم او هغوی په خپله مخه لاړل. تیاره هم ورو د ستورو له رڼا سره همغاړې کېدل. د شینکۍ تیرو خبرو خوب ته نه پرېښودم. د خوب کوتر مې له سره پالوتلو. بهار راووتم. سپوږمۍ هم په 14مه شپه د اسمان په منارو کې مېلمه وه. کائنات غلي وه. چوپتیا خوره وه. یوازې د دیوال په درزو کې کړکیو زمزمې کولې. سپوږمۍ سره په خبرو لګیا. د سپوږمۍ په ګونګو خبرو ښه پوهېدم. سپوږمۍ شینکۍ راته په خپلو پلو کې ښودله. دواړه لاسونه مې له زنې لاندې ایښي وه. نن شپه یوازې سپوږمۍ را سره پاتې وه او زما درد یې له ما سره نیم کړی و.
سبا د یاد خواته ورغلم. یاد هم د زردالو په باغ کې زه خور کړی و. د کمپیوټر په کل ایډیټ پروګرام کې وخت تیرو. دا پروګرام مې پری بند کړ. ورته ومې ویل دا کار پرېږده، مرکه وکړه چې زړه مې وچاودېده. یا چې زما په ناهیلې څېرې سترګې ولګېدې. سخت راته په غوسه شو او ویې رټلم. راته ویې ویل دا په تا څه شوي؟ دا له ځانه دې څه مجنون جوړ کړی دی؟ هر سړي زړه بایللی، خو ستا په شان لیونی ما نه دی لیدلی. یا ته مې هېڅ ځواب نه درلود. د شهادت ګوتې په نوک مې ځمکه ګروله. یاد ښه راته رانږدې شو. یو لاس یې د ما له غاړې راتاو کړ او بل یې راته په ورانه کېښود. راته یې وویل ګوره واک، دومره ځان مه ناهیلی کوه، خدای مهربان دی. لا خو ستا د مینتوب لومړۍ ورځې دي، هر څه به سم شي. زړه مه خوره، پوهېږم چې شینکۍ دې له زړه نه وځي، خو زړه دې لږ ډاډه کړه. پوهنتون به پیل شي او شینکۍ به دې هم وویني. راته یې په نیولې ستوني وویل واکه، که په تا څه وشوه هېڅ کله به دې ونه بښم. څه موده غلي لکه مرور ماشومان سره ناست. یاد کمپیوټر ته لاس ور وګوت کړ. د سمیر همراز هغه ترنم مې چلان کړ. اوښکې مې تا پسې بهېږي، ته به کله راځې؟ ستا خپل سترګې مې یادېږي، ته به کله راځې؟ له سترګو مې سپینې ملغلرلې د کمیس لمنې ته وبهېدې. د ټینګې نه وم. ځان سره مې وویل دا یاد مې دلته هاسې په زخمونو مالګې دوړوي. همداسې پرته له خبرو د یاد لخوا پورته شو. یاد کلک ونیولم او بیرته یې په بخملي توشکه کېنولم. کمپیوټر یې بند کړ. دلته مې په یاد خوله را پرېښوده. پرې مې ږده چې لاړ شم. دا ستا هر څه ما سره تمثیل دی. هم راته وایي چې زړه دې ډاډه کړه او له بلې لورې دا ترنمونه را باندې اوري. دا دې څه پیل کړي؟ آیا په ما ملنډې وهې؟ یاد له لاسه ونیولم. له خپل ځایه یې پورته کړم. غېږه یې رانه تاوه کړه. سخت یې ټینګ ونیولم. راته یې وویل له ما غوسه یې لږ صبر چې پخوا دې کړم. تر دې اندازې یې ټینګ کړم چې پښتۍ مې نږدې یو له بله تېرې شي. آخر ورته قانع شوم چې نه یم خفه، پرې مې ږده. دریم شرط یې هم را باندې پوره کړ. بیا یې توشکې ته پرېښودم چې کښېنم. وروسته مې موبایل له جیبه را وویست. خپل فیسبوک پاڼې ته مې سر ور دننه کړ. فیسبوک زما لپاره د ساعت تېرولو یو ښه وسیله وه. ماسپښین هم را لنډ. په یو بهانه مې له یاده ځان خلاص او د کور په لورې لاړم. د میلمستون شمال خوا کړکۍ ته مخامخ کېناست. له میلمستون شاوخوا ونو کې مرغۍ واټنونه اچولي وو او سندرې سره ویلې. د ګرمۍ هم پوره جم او جوش و. د شینکۍ یاد مې بیا لکه د درد ټیکه په وجود کې تېره شو. فکر مې کوه چې شینکۍ به په کوم خیال کې وي، څه به کوي. شینکۍ راته یوازې دردونه پرېښي وه، نورې داسې څه نه وو پرېښي چې ما زړه پرې سکون موندلی و. مازدیګر به کله ناکله د پټیو خواته لاړ. د پټۍ په پلو شنو طبي بوټو او ګلانو به یو عاشقانه ماحول جوړ کړی و. نری باد به ورته د ناز په شپېلۍ ګوتې ایښې. طبیعت زما د زړه له رازه خبر و. هر څه یې زما په خوښه برابر و. بیا هم داسې څه مې په لاس کې نه و چې زما د وخت ورسره ښه تېر شوی وي. د ګوګل له نړۍ مې یو څو د شنو سترګو انځورونه راښکته کړل. خو شینکۍ د سترګو ښایست، مینه او دبدبه مې پکې نه شوی موندلی. ځان به مې هسې د ماشوم په څیر ځوروه. د رخصتۍ هم نږدې وخت ګوروه. فیسبوک پاڼه کې لګیا وم. پوهنځي د رئیس په یو خپره کړې خبرپاڼه مې سترګې ولګېدې چې لیکلي وه ژورنالیزم پوهنځي ټولو زده کړې اعلان ته خبر ورکول کېږي چې را روانه اونۍ د مني سیمستر درسونه پیلېدونکي دي. په شونډو مې په سرلانۍ مسکا وغوړېده. د خوښۍ غوټۍ مې په سپړېدا راغلې. د هوس نظام مې د شینکۍ غوښتنه کوله. 2 ورځې مې د انتظار په پله تګ راتګ وکړ. تېرېدلی خوب مې شپنی قانون سره نه همغږی کوه. شپې خوب مې د خوښۍ له کوره وردار کړ. شینکۍ د ښایست سپاره مې مخ ته ایښې وه او قصیدې مې پرې پخولې. د سهار رڼا راڅخه د ترږمۍ په شپه کې ورکوه. شپه ډېره اوږده شوه. زما د ارمانونو حوصلو هم خپل مزي را لنډول. سبا شو. سهار له کوره ووت. یاد هم زما خواته را روان و چې سترګې را باندې ولګېدې.
راته یې وویل نن څنګه خوښه ښکاري د غم ګوډیا دومره وخت خو به دې سم رز بار کړي وو یا ته مې خبره په لنډو کې ورماته کړه خبرې که هسې د ځان په ډګۍ او برګۍ وهلی له خبرو ښکارېده چې یاد د پوهنتون له پیلېدو نه وه خبر پوهنتون د پیلېدو زیری هم ما پرې وکړ له لاسه مې ونیوه او مېلمستون ته مې راوست سهارنۍ کې مې د شیدو چای او غوړي ډوډۍ پرې وخوړې یاد راته په کړس خندا کې وویل نن به دې د هم په دې خوښۍ کې په شنه جاپاني آس تر پوهنتونه ورسوم د دواړو خنداو زور واخیست یاد مې رخصت کړ چې د پوهنتون جامې واچوي او شین موټرسایکل راوړي او ما هم د کور په وره قدم ووهه یاد موټرسایکل راوست خپل د کتابونو بیگ کې راته وسپاره بې صبرو هیلو مې له ما د مخه د شینګي قدمونو ته په سپین سهار رنګین دسمال خور کړی و دواړه د پوهنتون دروازې مخې ته ترې ښکته شو د پوهنتون قدر زما لپاره دومره ډېر شوی و لکه د کلونو مسافر چې خپل هیواد ته راستون شي او د خپل هیواد خاورې خپل کړي د زړه بندو پنجرو مې د خوښۍ بندې کوترې الوتولې له هر څه مخکې خپل ټولګي ته لاړ ټولګی هم د ټاکل شوو کسانو لخوا پاک جارو شوی و ټولګی تش د شینکي څوکۍ ته مې ځان ورساوه په ګردونو پوښل شوی و له جیبه مې دسمال راوویست او څوکۍ مې پرې پاکه کړه زړه مې بې واکه ټوپونه وهل فکر مې کوه چې په سینه کې مې دوه زړه د جنګ ډګر ته دانګل د امید خاپیرې مې په اوږو سپرې وې او هر لوري ته یې الوزول قدمونه مې په ځمکه نه لګېدل الوته زړه مې په پوره دنګ چغاره کې ملاقونه وهل یاد مې د سر له سترګو پناه شوی د پوهنځي په دهلیز کې مې وموند له لاسه مې کش کړ او د بلاک دریم پورته مې پورته کړ لاندې ډن شهاب الدین ډن غوري او سرخ کوتل سیمو خوندور مناظر جوړ کړي په منځ کې بهیدونکي سیند داسې الهامونه بخښل لکه چا چې په لپه لاسونه د خیر ونیولي کرکر او چنګ درنو اورېدونکو دا به د سپوږمۍ خور ناول درېیمه برخه چې ما سید حبیب سادات تر تاسو در وړاندې کړه تر یوې بلې خپرونې مو په لیزال رب سپارم هر چیرې چې یاستئ خات ودان کامیاب اوسئ کې بې مینې بې جانان مشي خدای مو مل ښه وخت